بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی ګولډ میډل. یعنی مطلب د ډیرو خلکو دا سوالونه وي، دا تپوسونه وي د ډیر سټوډنټس چې ګولډ میډل څه شی دی، ګولډ میډلیسټ څه شی دی، ګولډ میډل کم چاته ورکولی کیږي، په کومو شعبو کې ورکولی کیږي، د ګولډ میډل وزن څومره دی، د ګولډ میډل کې سونه څومره وي، یعنی سره زر پکې څومره وي، د ګولډ میډل قیمت څومره دی. یعنی مطلب مختلف قسم سوالونه د سټوډنټس وي. په دې وجه باندې نن موږ په دې باندې خبرې کوو. تاسو به اوس وایئ چې یاره په دې بورډ باندې څه لیکلی شوي دي، نو دا زمونږ د راروان ټاپک انشاءالله سیلولر سټرکچرز اینډ فنکشنز دی. انشاءالله دا به ښه په ډیټیل باندې لیکچر وي. په دې کې به مونږ د سیل په باره کې وایو چې سیل څه شی دی، د سیل سایز څومره دی، د سیل شیپ څنګه دی، د سیل د ټولو نه غټ سیل کوم یو دی، د ټولو نه وړوکی سیل کوم یو دی. بیا په سیل کې دننه مطلب په سیلوال باندې پلازما ممبرین، سایټوپلازم او بیا چې کوم مایټوکانډریا، ګالجی باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم وغیره دي، بیا نیوکلیس دی. یعنی مطلب د سیل ټول معلومات به په دې لیکچر کې وي. انشاءالله دا به ون شارټ لیکچر وي، خو اوږد لیکچر به وي، خو ډېر زیات معلومات به وي پکې. اوس موږ راځو د ګولډ میډل باره کې. د دې نه مخکې تاسو یو 2 منټه دا پروګرام لږ وګورئ، بیا راځو دې له. ټیک ده؟ Dr. Mohammed Iqbal, Regional Director, Educational State. Similarly, Dr. Kanayan Nivas, Divisional Director of Higher Education, Executive State. Professor Vikhal, Principal GPCC Dargay, Executive Secretary of State. Professor Vikhal, Principal GPCC Dargay, Executive Secretary of State. Medalist for Sabar Khan, Department of Zoology. Next gold medalist for Sabar Khan, he is the student of Zoology. Next gold medalist is Farqiya. He is mashallah Farqiya, main person of Department of Zoology, and he has secured a post of lecturer in public service. Then he is coming in this class. خجی نو دا زمونږ سره د ګولډ میډل ډبې دی. ګولډ میډل ډبې چې کوم دی نو داسې وي، دا داسې کولاو کې د خیره چې د چا وي نو د هغه نوم پې لیکلی شوی وي دلته، او دا پکې زمونږ سره چې کوم دی نو ګولډ میډل پروت دی. ټیک ده، دا پکې ګولډ میډل دی.
اوس به مونږ داسې وکړو چې دا ګولډ میډل به د دې نه راواخلو د خیره او تاسو ته به یې لږ شو کړو. ټیک ده، دا زموږ سره چې کوم دی نو ګولډ میډل دی. صحیح ده. اوس مونږ دا خبره کوله چې یاره د دې په باره کې مونږ معلومات ورکړو که نه. واټ از ګولډ میډلیسټ؟ ګولډ میډلیسټ څه شی دی؟ نو ګولډ میډلیسټ هغه کس وي کوم کس ته چې ګولډ میډل میلاو شوی وي. یعنې مطلب ما ته ګولډ میډل میلاو شوی دی نو زه ګولډ میډلیسټ یم. ټیک شو. اوس دویم نمبر سوال دا دی چې واټ از ګولډ میډل؟ دا ګولډ میډل دی څه شی؟ نو ګولډ میډل خو د شکل په اعتبار سره دا شی دی. ټیک ده، دا یو میډل دی، په دې باندې چې کوم دی نو صحیح سبه کې د سونی وي، په دې وجه باندې ورته ګولډ میډل وي. سونی ته په انګلیش کې ګولډ وي، په دې وجه باندې دې ته ګولډ میډل وي. ټیک ده. اوس دریم نمبر خبره دا ده چې هاو ټو ګیټ ګولډ میډل. ګولډ میډل څنګه اخیستلی کېږي؟ نو ګولډ میډل خو مطلب په مختلفو شعبو کې اخیستلی کېږي. نو که فرض که مونږ ایجوکیشن له راشو نو چې کوم کس ټاپر وي، په ټاپ باندې وي، د ټولو نه سیوا مارکس وي، نمبر وي، نو هغه ته ګولډ میډل ورکولی کېږي. ټیک ده. اوس دا ډیپینډ کوي په یونیورسټۍ باندې او په کالج باندې. که فرض که ته بی ایس کې او دا ته د یونیورسټۍ نه کې، نو په یونیورسټۍ کې په یو کلاس کې 40 کسان وي، بس په دغه 40 کسانو کې چې ته په خپل کلاس کې فرسټ رالې په 8 واړو سمسټرو کې د ټولو نه زیاته جی پی ایس ستا وه، نو ته ګولډ میډلیسټ یې. ټیک شو. خو د کالج خبره لږه بدله ده. د کالج خبره دا بدله ده چې که فرض که ته د یونیورسټۍ سره ستا کالج افیلیټډ دی، نو د هغه یونیورسټۍ سره نور هم ډېر زیات کالجونه افیلیټډ وي. مثال کے طور پر 8 کالجونه د یو یونیورسټۍ سره افیلیټډ دي، نو دغه ټوټل 8 وړو کالجونو کې به په دغه سیشن کې ټاپر چې کوم یو وي نو هغه له به ورکولی کېږي. یعنې مطلب دا دی چې که په هر یو کلاس کې 40 کسان دي او 8 کالجونه دي، نو 8/32. صحیح ده که نه؟ یعنې مطلب دا دی چې دا تقریبا 320 کسان شول، نو بیا به ته په 320 کسانو کې چې کوم دی نو ټاپ راځي، د هغوی سره به مقابله کوي، نو هله به بیا ته ګولډ میډلیسټ یې. ټیک شو. ما څنګه اخیستلی دی؟ نو ما د کالج نه اخیستلی دی. یعنې مطلب چې څومره کالجونه افیلیټډ وو په هغوی کې ټاپ وم، په دې وجه باندې ما ته ګولډ میډل میلاو شو. ټیک ده. اوس څلورم نمبر خبره دا ده چې ټایپس آف ګولډ میډل، یعنې مطلب دا ګولډ میډل په کومو شعبو کې ورکولی کېږي. نو ګولډ میډل خو په سپورټس کې ورکولی کېږي، چې مثال کے طور پر اولمپک ګولډ میډل چې کوم دی هغه اولمپک مقابلې چې کوم وي هغې کې ورکولی کېږي. بل زموږ سره چې کوم دی نو ایجوکیشن دی، تعلیم کې، نو مطلب یونیورسټۍ ګولډ میډل چې ورته مونږ وایو، یونیورسټي ګولډ میډل. صحیح ده. بل دی زموږ سره ساینس. نو تاسو به وایئ چې ساینس او ایجوکیشن خو یو شی دی. نه نه، ایجوکیشن مطلب دا دی چې ته کله یو طالب علم یې او مطلب ستا ټاپ نمبر یې راشي نو تا ته به میلاویږي. د ساینس نه مطلب دا دی چې ته یو ساینټیسټ یې، ته یو کارنامه وکړې او تا ته پې میلاو شي. نو مطلب دا دی چې فیلډ میډل هغې ته وایي، یا دې ته چې کوم دی نوبل پرایز هم وایي. ټیک ده. دې نه علاوه پیس، د امن دپاره چې کوم کس داسې ناشنا کار او دغه وکړي، مطلب جدوجهد وکړي، هغه ته هم ورکولی کېږي. ملیټري چې کوم آرمي د دې کې هم ورکولی کېږي مختلف، نو مطلب په مختلفو شعبو کې چې کوم دی نو ورکولی کېږي. بل زموږ سره دی پنځم نمبر چې ویټ آف ګولډ میډل. د ګولډ میډل وزن څومره وي؟ نو یاد ساتئ چې ویټ د دې ډفرنټ وي. مختلف وزن د ګولډ میډل کېدلی شي، څه فکس وزن نه وي د دې. ټیک ده. که مونږ راشو اولمپک ګولډ میډل نو د دې تقریبا 556 ګرام وزن وي. صحیح ده که نه؟ یعنې مطلب دا تقریبا 1.5 کیلو پورې وي، 1.5 کیلو وزن وي د دې. صحیح ده. که مونږ یونیورسټي ګولډ میډل له راشو، کوم چې ایجوکیشن ګولډ میډل ورته مونږ وایو، نو د دې د 25 ګرام نه واخله د 50 ګرام پورې، یا مطلب د دې نه هم کم زیات کېدی شي، نو د دې وزن تقریبا دومره پورې وي. یعنې مطلب 0.05 کیلوګرام. صحیح ده که نه؟ دومره پورې. یا لکه ته چې 1 کیلو 20 حصې کې، نو یوه حصه چې څومره وزن لري نو د هغې عمره ګولډ میډل وي. ټیک ده. یونیورسټي ګولډ میډل. ښه. اوس زموږ سره دا دی چې هاو مچ ګولډ، یعنې مطلب په دې ګولډ میډل کې سونا څومره وي، سره زر پکې څومره وي. نو یاد ساتئ چې ګولډ هم په دې کې ډفرنټ وي، سونا هم پکې ډفرنټ وي، مختلفه وي، په چا کې یو عمره او په چا کې بل عمره. دا ډیپینډ کوي په ټایپ آف ګولډ میډل چې دا کوم قسم ګولډ میډل دی، بیا ټایپ آف یونیورسټي چې دا ګورنمنټ یونیورسټي ده که پرایویټ یونیورسټي ده. پرایویټ یونیورسټیانو والا د خرچې کمولو دپاره سیز نور هم چې کوم دی نو څه کوي، کمی، نو ګولډ پکې کمی استعمالوي. صحیح ده. اوس پخوا زمانه کې چې کوم ګولډ میډلز و، اولډ ګولډ میډلز، صحیح ده که نو هغه تقریبا ټوټل به سونا وه. ټوټل به د سونې نه چې کوم دی نو دا سیز جوړ و، ټوله به سونا وه.
او چې کوم زموږ سره ماډرن ګولډ میډلز دي نو هغې کې اسمال اماونټ اف ګولډ بس معمولی شانتي سونه وي پکې، نوره دا سونه نه وي، لاندې سیلور وي، د پاسه کې چې کوم دی نو د سونی کوټ چړاو شوی وي. ټیک ده. اوس مطلب زموږ سره چې کوم اولمپیک ګولډ میډل دی نو په هغې کې د 6 ګرام پورې سونه وي، 6 ګرام. او چې کوم یونیورسيټي ګولډ میډل دی نو په دې کې تقریبا 1 ګرام سونه وي. ټیک ده. اوس تاسو به وایئ چې 1 ګرام او 6 ګرام دا څومره شول، نو یاد ساتئ چې په یوه توله کې زموږ سره تقریبا 12 ګرام وي، په یوه توله سونه کې 12 ګرام وي. نو مطلب دا دی چې زموږ سره تاسو اوس په خپل حساب لګوئ چې په اولمپیک ګولډ میډل کې زموږ سره 6 ګرام تقریبا نیمه توله سونه وي، او په یونیورسيټي ګولډ میډل کې د تولې 12 حصه تقریبا وي. صحیح ده. ښه، بل سوال دا وي چې وای سو لیټل ګولډ، په دې کې دا دومره کمه سونه ولې وي؟ دې ته چې ګولډ میډل وایي که نه، د سونې میډل، نو بیا پکې دا سونه ولې دومره کمه وي؟ نو یاد ساتئ چې سمبالیک ویلیو از مور امپارټنټ دین مټیریل ویلیو. سمبالیک ویلیو ډیره زیاته ضروري ده د مټیریل ویلیو نه. مطلب د مټیریل سیز خو به یو قیمت وي، او چې کوم زموږ سره سمبالیک یو سیز استعمالیږي د هغې اړوله قیمت نه وي، د انعام قیمت نه وي. صحیح ده که نه؟ مثال کے طور پر اوس که ته داسې وکړې چې یاره په کلاس کې یا ستا په کور کې مطلب 10 کسان دي واړه دي که نه، په دې کې یو په خپل کلاس کې فرسټ راغلی دی، بل په خپل کلاس کې سیکنډ راغلی دی، او د نورو اړوله پوزیشن اخیستی نه دی، او ټول راشي او ټول وایي چې مونږ پاس شوي او ته ټولو له 1000 روپۍ ورکړې، نو د هغې هېڅ ویلیو نه شوه. بس تا خو چې کوم ټاپران دي هغوی له دې هم دغه 1000 روپۍ ورکړې، چې کوم پکې ایله پاس شوي دي هغوی له دې هم دغه 1000 روپۍ ورکړې، نو د دې هېڅ ویلیو نه شوه. خو که فرض که ته داسې وکړې چې دا کوم ټاپر دی دله ته 1000 ورکړې، دا کوم چې کوم دی نو دغه دی دا سیکنډ راغلی دی په خپل کلاس کې دله 500 ورکړې، او دا کوم چې ایله ایله پاس شوي دي بس دوی له 50 ورکړې او وایي چې بس ځئ. ټیک ده. نو مطلب دا تا ورله ویلیو ورکړه، نو بیا د هغه 1000 روپو ته به هغوی ډېر زیات خوشحالېږي. حالانکې که ته ورله په یو کیس کې هم 1000 روپۍ ورکړې او په دې بل کې دې هم ورله 1000 روپۍ ورکړې، نو په دې یو کې ورته اړوله خوشحالېږي نه، وایي زما خو ټولو له دغه ورکړې نو، او په دې یو کې چې کوم دی هم ته حقه 1000 روپۍ ورکړې دي، خو د نورو نه دې بدل کړو، ډسټنګویش فرق دې پکې راوستو، نو په دې وجه باندې دغه 1000 روپو ته هغه کس بیا ډېر خوشحالېږي. ټیک ده. نو مطلب ویلیو ورله تا ورکړه. نو چې کوم زموږ سره سمبالیک ویلیو ده نو دا ډېره زیاته ضروري ده د مټیریل ویلیو نه. ټیک ده. اوس تاسو وایئ چې یاره پرایس یعنی کاسټ اف ګولډ میډل، د ګولډ میډل قیمت څومره وي؟ نو یاد ساتئ چې تاسو ته ما الریډي په دې بر سوال کې دا خبره وکړه چې نو پرایس یا کاسټ د ګولډ میډل اړوله قیمت شته نه. مطلب ستا چې کوم ګرده ده دا ښه قیمتي ده، خو ته یې خرڅې نه یې خرڅې، ستا دپاره دا ځان له یوه ویلیو لري. ستا سترګې ښه قیمتي ده خو ته یې خرڅې نه یې خرڅې، ته په خپله ښه قیمتي یې خو ته ځان خرڅې نه خرڅې ځان. نو دغه شانتي ګولډ میډل چې کوم دی دا څوک خرڅوي نه. ټیک ده که نه؟ د دې اړوله قیمت شته نه.